السلام علیکم. عرفان 711 دی. زما ټولو هغه پښتنو ته خواست دی چې څومره هم دي زموږ اواز اوري، ویډیو هم ګوري، هغوی ته زما دا خواست دی زما دا یو ویډیو بطور د یو ورور څومره هم شیر کولی شي. د عرفان 711 دا هلک داسې ویشتو که نه، د هلک تی چېرته موبایل اخیستی و، نو دا هلک بیا یو داسې ویلی کېږي چې 2 میاشتې پسې راغی او د عرفان 711 ته ویل چې آیا زما د موبایل هغه خراب دی، نو دې ته دا موبایل نه اخیستو. نو په خبرو اترو کې داسې حد ته ورسېدو چې عرفان 711 پسې تمانچه راواخیسته او په هغه هلک باندې ډزې وکړې. د هغه ډزو نتیجه کې چې کوم دی هغه وفات شو. د دې کوم لوایقین چې دي هغه وایي چې آیا دا لکه یو بدماش ټایپ سړی دی عرفان 711 یادی، او دی وایي دونه لکه ظلم شروع کړی، بلکې وایي دا ورانی موبایل یې خرڅوي او خلک چې بس په څه کې واله مختلف قسمه داسې ساز و سامان پرې خرڅوي چې هغه د کار نه وي، خو چې واپس یې پسې ویسي نو بیا له سره جنګ جګړه کوي او تر دې حده پورې چې په سړي پسې تمانچه راوالي او هغه وولي. نو حکومت له دا پکار دي چې د دې خلاف هغه بھرپور کاروایي وکړي او دا کس که په هر ځای کې وي هغه ونیسي او دې له داسې سزا ورکړي چې نور خلک هغه د دې نه عبرت والي. آیا چې ته دونه حد ته رسي چې سړی هغه په تمانچه باندې هغه پسې رلي او هغه ولي، نو دا خو چې کوم دی د انسانیت نه هغه ته هم سیوا هغه تلی. نو دغه حکومت ته یو ریکویسټ دی چې د دې خلاف کاروایي وکړي او زر تر زر یې ګرفتار کړي. دغه لنډه شان ویډیو ما غوښته تاسو سره شریک کړم. انشاءالله بل ویډیو کې ملایو. الله حافظ.